د سلام په وړاندې کولو ښه راغلاست درته وایم. قدرمنو لیدونکو پام وکړئ زموږ د نن ورځې څو مهمو او عاجلو خبرونو ته. د هر څه نه مخکې زموږ مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. سراج الدین حقانی خلیفه سراج الدین حقانی په لومړي ځل د رسنیو پر مخ په ژوندۍ بڼه راڅرګند سو. د کورنیو چارو وزیر خلیفه سراج الدین حقانی نن په پلازمینه کابل کې د پولیس عمومي اکاډمۍ افسرانو په 14مه فراغت غونډه کې ګډون وکړ او په لومړي ځل د رسنیو پر مخ راڅرګند سو. نن ورځ 480 تنه نارینه او ښځینه پولیس د ملي پولیس عمومي اکاډمۍ له 14مې لیسانس دورې څخه فارغیږي. سراج الدین حقانی فارغ سوو پولیسو ته په وینا کې وویل محتاجي ته به یې پرېنږدي او ټول امکانات به ورته برابر کړي. سراج الدین حقانی په خپله وینا کې په دولتي ادارو کې د ښځو د فعالیت یادونه هم وکړه او په دې هکله یې وویل دا چې ویل کیږي ښځو ته د تعلیم او کار اجازه نه ورکول کیږي، خو دا دی زموږ خویندې په دې مراسمو کې راسره دي، د فراغت سندونه اخلي او په خدمت ګمارل کیږي. خو نوموړي په همدې وینا کې زیاته کړه چې هر ملت خپل کلتور، دود او دستور لري او باید دوی له خپلو اصولو تیریدو ته اړ نه ایستل سي. ښاغلي حقانی وویل موږ له خپلو اسلامي او ملي اصولو نه تیریږو. له اسلام، ملت او هیواده دفاع زموږ مسؤلیت دی. دې کې دې نړیوال له موږ سره چنې نه وهي او نه دې هم دا د ځان لپاره ګواښ یا پیغور بولي. ملا حنفي وایي 350,000 کسیز پوځ جوړوو. هیڅ جنګیالی د کوم مجرم د مجازات حق نه لري. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي نن د طالبانو د پولیسو اکاډمۍ د محصلینو په فراغت غونډه کې وویل چې د دوی حکومت د هیواد د امنیت د تامین او دفاع لپاره د 350,000 امنیتي سرتیرو پوځ ایجادوي. ملا حنفي دا هم وویل چې پولیس په خپل سر مجرم ته سزا نسی ورکولی. دغه لوړپوړي طالب مقام ټینګار وکړ چې دلته اسلامي محاکم موجود دي او د شریعت مطابق مجرم ته سزا تعینوي. هغه دغه راز د قاچاق او هر ډول بې بندوبارۍ د مخنیوي لپاره د پولیسو شتوالی مهم وباله. عبدالسلام حنفي په یاده غونډه کې دا هم وویل چې د افغانستان داخلي بودیجه د طالبانو د امنیتي ارګانونو د ټولو اړتیاو د پوره کولو لپاره بسنه کوي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال دا هم وویل چې افغان کدرونه د ځینو اندېښنو له کبله له افغانستانه وتلي دي، خو دوی بیرته بلنه ورکوي چې خپل هیواد ته راسي. کرکټ افغانستان بنگلادیش ته په 8 ویکټو ماته ورکړه. د افغانستان او بنگلادیش ترمنځ د کرکټ 100 اوریزو لوبو د لړۍ دویمه سیالۍ کې افغان لوبډلې بنگلادیش ته په 8 ویکټو ماته ورکړه. بنگلادیش د پچې له ګټلو سره لومړی د منډو جوړولو پریکړه وکړه او په ټاکلو 10 اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو سره 115 منډې جوړې کړې چې په جواب کې افغانستان هدف په 18 اورو کې د 2 لوبغاړو په سوځېدو سره بشپړ کړ. د بنگلادیش له لوري مشفق الرحمن تر ټولو ډیرې 13 منډې وکړې. د افغانستان له لوري فضل الحق فاروقي، عظمت الله عمرزي 3 او راشد خان او محمد نبي یوه ویکټه ترلاسه کړه. پېښور داعش ډله وایي د پېښور په جومات کې لمونځ کوونکي موږ وژلي. د داعش ډلګۍ وایي چې د پېښور په یو جومات کې لسګونه لمونځ کوونکي دوی وژلي دي. د دغې ډلګۍ اړوند یوې رسنۍ د پېښور په لمونځ کوونکو د برید ادعا کړې ده. د پېښور په قصه خوانۍ سیمه کې پرون د جمعې د لمانځه پر مهال بمي چاودنه وسوه چې له کبله 160 کسان ووژل سول او 196 نور ټپیان سول. د پېښور د پولیسو مشر ویلي دي چې بریدګر په رسالدار کوڅه کې د جمعې د لمونځ پر مهال جومات ته ننوت، پر لمونځ کوونکو یې ډزې پیل کړې او وروسته یې ځان ته چاودنه ورکړه. د افغان حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په پېښور کې پر لمونځ کوونکو چاودنه غندلې او په وینا یې پر ملکي خلکو او عبادت کوونکو برید هیڅ د توجیې وړ نه دی. ملا یعقوب اخوند وایي د یوه منظم، مجهز او پیاوړي پوځ جوړولو ته ژمن یو. د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب وایي چې افغان پوځ ورځ تر بلې پیاوړی کیږي او اسلامي امارت د یوه منظم، مجهز او پیاوړي پوځ جوړولو او د هغوی د ظرفیت لوړولو ته ژمن دی. نوموړی وایي که افغانستان پیاوړی پوځ ولري هیڅوک به پر دې هیواد یرغل ته زړه ښه نه کړي. په ورته مهال نوموړی وایي چې اسلامي امارت په نورو هیوادونو کې د مداخلې اراده نه لري او د خپلو اصولو او ارزښتونو په چوکاټ کې د سیمې او نړۍ هیوادونو سره ښه تعامل غواړي. بلخوا بیا د ملي دفاع وزارت لوی درستیز قاری فصیح الدین وایي چې پر افغانستان د امریکا تر یرغل وروسته هیڅ چا داسې فکر نه کوه چې دوی به د امریکا خلاف مقابله وکړي، خو بالاخره امریکا افغانستان کې ماتې وخوړه.
قدرمنو لیدونکو ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبو تعقیب کړل. د لا زیاتو او په زړه پورې خبري مطالب لپاره زموږ همدغه مشال پرس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت او ښې چارې د الله پامان.